معظم علي. د ایمان، وطن او عدالت لپاره د انګریزي استعمار پر وړاندې د مبارزې اتل. معظم علي. شپاړسمه برخه. الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسوله وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قدرمنو اوریدونکو، په تېره برخه کې مو وویل اکبر خان هڅه کوله چې خپله خندا راکابو کړي. ویې ویل نو وروره، دې لوري ته اوبه ډېرې ژورې نه دي، که د لامبو زده نه وای هم د ډوبېدو خطر دې نه و. قدرمنو اوریدونکو، معظم علي وویل دلور خانه، نور ته د شورماشور پر ځای له اوبو راووځه، اصله به هم په خپله موږ ته راسې. دلور خان وویل نه صاحبه، تر څو دغه وزه پر غاړه ولاړه وي دی به بهر ته ونه وځي. معظم علي وویل ته خو د باندې راووځه. دلور خان خفه سو او د اسونو جلبونه یې خوشې کړل او په خپله له اوبو راووتی. چې دی څنډې ته راووت نو اسونه هم ورو ورپسې ورغلل. دلور خان وویل په خدای چې زړه مې غواړي چې دواړه په ګولۍ وولم. د اکبر خان په اشاره دوه تن اسونه تر جلب ونیول او دوی ټول د جهیل په غاړه په خوړ کې روان سول. د ماښام خړه د شپې په تیارو کې بدلېدله. په ځنګل کې د ګیدړو، لیوانو او نورو وحشي ځناورو کریږې اورېدل کېدلې. معظم علي د اکبر خان د بې شمېره پسونو په زوات کې هغه ته د خپل جیل او راخوشېدو کیسه اوروله. چې د خپله کیسه پای ته ورسوله نو اکبر خان وویل که ما ته معلومه وای چې ته لکنو ته رارسېدلی یې نو زه به بېله ځنډه درغلې وای. په لکنو کې زه ډېره لنډه موده پاته سوی وم. له هغه ځایه زه په اضافه ته ولاړم او بیا د اوده د څو ښارونو له ګز او پل کېدو وروسته تا ته راغلم. ما فکر کاوه چې شاید ته د میرزا حسین بیګ په اړه څه معلومات ولرې. اکبر خان په غمجنه لهجه وویل درېغه ما ته څه معلومات وای؟ زه چې له مرشد آباد نه راغلم هغوی مې ولټول. اوس که ته ډیلي، اګرې او حیدرآباد ته درومې نو زه به درسره ملګرتیا وکړم. معظم علي پوښتنه ترې وکړه ستا ورور څنګه دی؟ اکبر خان وویل د ورور جان له مرګه 3 میاشتې تېرې سوي دي. زموږ پر سیمه مراټانو برید وکړ، هغه په جګړه کې ووژل سو. د معظم علي له خولې څو شېبې سوڼ ونوت. بیا د اکبر خان پر اوږه لاس کېښود. ویې ویل اکبره، زه دې د ورور پر مرګ ډېر خفه سوم. اکبر خان وویل ورور جان مې ډېر په مېړانه سر وخوړ. د هغه په بدن کې 3 د ګولیو او 5 د تورو ټوپونه وه. معظم علي 5 ورځې له اکبر خان کره پاته سو. تر هغه وروسته اګرې او ډیلي ته د تلو نیت وکړ. اکبر خان هم تلو ته ورسره چمتو سو. خو معظم علي وویل اکبر خانه، ته د خپل قوم سردار یې، په کور کې دې پاته کېدو ته ډېره اړتیا ده. زه ستا د احساساتو قدر کوم، خو چې له ما سره ولاړ سې هم هېڅ مرسته راسره کولی نه سې. اکبر خان ورته وویل ورور جانه، زه ستا لپاره نه غواړم لاړ سم، بلکې د ډیلي او اګرې د لیدو تلوسه سره ده. زه غواړم حیدرآباد هم ووینم. دلته مې چې تره وي زما پاته کېدو ته څه اړتیا نسته. معظم علي له لږ چرت وروسته ځواب ورکړ ډېر ښه، چې که ستا داسې خوښه وي نو ځان دې تیار کړه، موږ به بله ورځ له دې ځایه خوځېږو. اکبر خان ځواب ورکړ زه بالکل تیار یم. 3مه ورځ د شپې په 3مه برخه کې اکبر خان معظم علي راویښ کړ او ورته وویل ورور جانه جکس سهار نږدې دی. معظم علي چې چمتو سو او له خونې راووت نو د درشل په مخې کې یې د اسونو قطار ولید. د اکبر خان کاکا له څو تنو ځوانانو سره خبرې کولې. معظم علي له اکبر خان پوښتنه وکړه آیا دا کسان به له موږ سره درومي؟ اکبر خان وویل کاکا مې لا ټینګار کاوه چې 100 تنه راسره واستوي. ما په ډېر زحمت هغه پر دې راضي کړ چې 8 تنه راسره سي. د اکبر خان اکا مخ راواړوه. ویې ویل زما اوس هم دا نظر دی چې تاسو باید ډېر کسان د سره بوځئ. اکبر خان وویل کاکا جانه، موږ د ډیلي د لیدو لپاره ځو، د ډیلي د چورکولو په نیت نه ځو. اکا یو ته وویل بچیه، د ډیلي د لوټولو لپاره تاسو له دې ځایه د کسانو بیولو ته اړتیا نه لرئ. په دې ورځو کې دا حالت دی چې که تاسو د لال کلا په مخه کې ودرېږئ او اعلان وکړئ چې زه د دې لپاره راغلی یم چې ډیلي لوټ کړم،
نو هم هلته به په زرګونه ملګري پیدا کړئ. تاسو ته به په لاره کې د خپل امنیت لپاره کسان پکار سي. بیا یې معظم علي ته وکتل، ویې ویل ته پر اکبر خان پام کوه. دغه 8 تنه چې در سره استوم زموږ د قوم ډېر غوره نښه ویشتونکي دي. د خطر پر مهال ته پر دوی اعتماد کولی سي. لږ ځن وروسته د 11 تنو دغه کاروان له کلي نه ووتی. قدرمنو اورېدونکو، تر ډلې پورې د سفر پر مهال معظم علي یوازې د فرحت په باب په چرتونو کې ډوب و. دی چې به د لارې د آباد د ښارونو څخه ناهیلی ووت، نو خپل زړه به یې پر دې دوکه ورکوله چې فرحت به په راتلونکي کوم کلي کې د ده د ورتلو انتظار کوي. بیا به چې دی د کلي د خلکو څخه تر لیدو وروسته مایوسه سو، نو د لارې په دښتو او ځنګلو کې به یې سترګې د فرحت په لټون پسې سرګردانه وې. چې چېرته به یې کوم کاروان ولید، نو نږدې به ورغلی او ترې پوښتل به یې تاسو چېرته درومئ؟ له تاسو سره خو به د مرشد آباد څوک ملګری نه وي. مسافرو به د ده پر خبرو خندل او تېر به شول. ده به بیا اکبر خان ته وویل، اکبره، لکه چې لیونی سوی یم. زه پوهېدم چې هغوی به په دې کاروان کې نه وي. پر دې سربېره په دې هم پوهېدم چې ډلې ته ولاړ سم. له مایوسۍ پرته به هېڅ هم ترلاسه نه کړم، خو غواړم چې همهغسې پر ځان د کوکولو روږدی وم. نور نامعلومې هیلې زما د ژوند وروستۍ تکیه ګرځېدلې. افسوس چې ته مې هسې راسره سرګردانه کړې. اکبر خان به هڅه کوله چې ده ته تسلي ورکړي. ورور جانه، ته باید د خدای له رحمت نه مایوسه نه سې. یو ماښام دوی له ډلې نه 2 پړاوه لیرې یو وړوکي کلي ته ننوتل. د کلي ملک یو شریف خانزاده و. هغه دوی په خپل کور کې مېلمانه کړل. معظم علي هغه ته وویل چې زه ډلې ته د ورکو دوستانو په لټون پسې ځم. نو بوډا ملک ورته وویل، بچیه، زه وېرېږم چې که په دې شان او دبدبه کې ته ډلې ته ولاړ سې، نو ښایي ستا نور خپلوان ټول عمر ستا په لټون پسې سرګردانه سي. پر ډلې نور د مرهټیانو واکمني ده. هلته به ستا جامې، ستا آسونه او ستا دغه وسله تا ته تر ټولو ستر خطر وي. بیا که ته د مرهټیانو له سترګو پناه ښار ته ننوځې، بیا به هم په زرګونو خلک تا ته سرخوږی وي. په ډلې کې کله څه خطر سره مخامخ سي، نو 8-10 تنه به هېڅ مرسته سره ونه کړی سي. تا ته بیا دا مناسبه ده چې کوم وخت ښار ته ننوځې، نو څوک در باندې پوه نه سي چې ډېر شتمن یې. معظم علي ځواب ورکړ، ما په لاره کې د ډلې په باب اورېدلي دي، او دا هیڅ هوښیاري نه ده چې دومره کسان هلته راسره بوزو. زما نیت دی چې هغوی په راتلونکي پړاو کې بیرته راواستوم، یا یې د لارې په کوم کلي کې پرېږدم. که تاسو دوی ته دلته د اوسېدو اجازه ورکړئ، نو ډېره مهرباني به مو وي. کوربه ځواب ورکړ، زما سره ستا د ملګرو د اوسېدو لپاره ډېر ځای شته. دا به غوره وي چې ته هم خپل آس همدلته پرېږده. زموږ له کلي نه سبا ته د غلې 2 ګاډۍ ډلې ته روانېږي. که ته غواړې چې د یو عام سړي په جامه کې ورسره ولاړ سې، نو زه به دې ورسره واستوم. معظم علي وویل، زه یبلې پښې هم ورسره تلی سم. یوازې 1 تن غواړم راسره بوزم. نور ملګري به مې تر راتلو پورې دلته اوسېږي. بیا یې اکبر خان ته مخ ور واړوه، ویې ویل، اکبر خانه، که نه غواړې چې بیرته کور ته ولاړ سې، نو 2 ورځې به دلته ایسار وې. زه یوازې دلاور خان سره بیا یم. اکبر خان شله سو، ویې ویل، نه ورور جانه، زه به خامخا در سره ولاړ سم. ته دلاور خان زما له نوکرانو سره پرېږده. معظم علي ځواب ورکړ، نه اکبره، دلته ستا پاتې کېدو ته ډېره اړتیا ده. اکبر خان د کوربه په مخ کې له معظم علي سره بحث لازم ونه باله. خو چې کله لږ ځن وروسته دوی د یو وړوکې حویلۍ په انګړ کې څملاستل، اکبر خان غږ وکړ، ورور جانه. معظم علي په خپل کټ کې پر لت واوښت، ویې ویل، څه خبره ده اکبره، خوب نه درځي؟ اکبر خان وویل، نه ورور جانه، زه پر دې چورتونه وهم چې ته مې ولې نه ورسره بیایې. معظم علي وویل، اکبره، که د ډلې وضع ښه وای، نو ته به مې خامخا راسره بیاولی وای. اکبر وویل، د ډلې وضع خو هېڅکله هم نسي ښه کېدی. بیا که هلته تا ته څه خطر وي، نو دا څنګه کېدای سي چې زه د سره ملګری نه سم. معظم علي راجګ سو، کښېناست، ویې ویل، اکبره، زه تا دلته په یوه ځانګړي دلیل پرېږدم. واوره، زما سره یو شی دی چې ډلې ته یې وړل خطرناک دي. زه هغه تا ته سپارم او ځم. زما تمه ده چې ته به یې وساتلی سې. اکبر خان راجګ سو او په خپ غږ یې ورترې وپوښتل، ورور جانه، دا څه شی دی؟ معظم علي ورته وویل، اوس یې درته ښیم. بیا تر خپل کمیس لاندې پر کمربند تړلې کڅوړه راوایستله او اکبر خان ته یې ونیوله. ویې ویل، دا واخله. اکبر خان هم هغسې په ناسته لاس روشت کړ، کڅوړه یې واخیستله او ویې پوښتل، په دې کې څه دي؟ معظم علي په خپ غږ وویل، غمې دي، دا دې پر ملا پورې وتړه او چاته یې مه یادوه. اکبر خان وویل،
په دې کې فرشته غمې وي که په دې کې فرشته غمې وي نو باور وکړه چې تر څو ته راځې زه به ویده نسم او ساتنه به یې کوم. معظم علي وویل اکبره دا ستا تر خوب ډېر ارزښتمن نه دی، اوس بېغمه ویده سه. خو ګوره که زه په ډیلي کې زیات ایثار سوم نو دلاور خان به درته راواستوم، بیا به دا درته غوره وي چې ته دلته د اوسېدو پر ځای خپل کور ته ولاړ سې. که ژوندی وم نو هلته به درسم. قدرمنو اوریدونکو، درېیمه ورځ معظم علي او دلاور خان د ګاډیانو په جامه کې ډیلي ته ورسېدل. د ښار په دروازه کې مرهټي پوځیانو ټول هغه عزتمن خلک کلک پلټل چې ښار ته به راتلل. د هغوی له جوبونو څخه به چې څه راووتل هغه ټول به د مرهټیانو لخوا ضبط سول. ډېر ځله به له باندې راتلونکو کسانو د خپلو نوي جامو په بدل کې د مرهټي سرتېرو شلېدلې او ګنده جامې اغوستې، خو ښار ته د غلې، لرګیو او صابو پر اړو هیڅ بندیز نه و. معظم علي له جامع جماعت نه لږ لیرې په یوه سرای کې واړول. لږ ځن وروسته یې په بازارونو، کوڅو او خانقاو کې د فرحت او د هغې د مور لټون پیل کړ. هغه د سرای د خاوند په واسطه څو تنه ډنډورچانه وغوښتل او پر دې یې وګمارل چې د مرشد آباد د میرزا حسین بیګ د کوم خپلوان درک پیدا کړي. په ډیلي کې د اوسېدو پر مهال چې معظم علي د مسلمانانو د زبون حالې کوم دردناکې نندارې ولیدې هغه ډېرې زړه بړشوونکې وې. د تش په نامه باچا حکومت د لال کلا تر 4 دیوالو پورې کلابنده وه. امیران یو د بل پر خلاف په دسیسو بوخت وه. له لال کلا نه د باندې د لوټمارانو او لاره وهونکو واکمني وه. په کوڅو او بازارو کې د مرهټي پوځونو آسونه ځغلېدل. د ټولواک ټول فرمانونه به د مرهټي سردارانو د غوښتونکو سره برابر وه. د ډلې نه وړاندې د مرهټیانو سیلاب د لاهور، ملتان او سرهند پر لور مخه کړې وه. لنډه دا چې شمال لویدیځ هندوستان د لیوه صفته انسانانو لپاره یو پراخ ښکارځای و. د مسلمانانو هغه دفاعي کلاګانې چې اورنګزیب عالمګیر جوړې کړې وې یوه پر بل پسې ړنګېدلې. د لیرې لیرې ښارونو او کلیو خلک خپل ټولواک او د هغه وزیرانو او امیرانو ته فریادونه راوړل. خو چې ډیلي ته به راورسېدل ورته څرګنده به سوه چې د لال کلا اوسېدونکي تر دوی زیات اړ، بېوسه او مظلوم دي. ستم ځپلی انسانیت د یوه ژغورونکي په انتظار و. د انسانیت او شرافت لپاره د سره پټولو هیڅ ځای نه و. مسلمانانو په پټه په جماعتونو او د جن مشرانو په خانقاو کې دعاګانې کولې. د جنو علماو احمد شاه ابدالي ته داسې پیغامونه ور استول: د مرهټیانو ظلمونه نور بېشانه زیات شوي دي او نور یوازې ته د دې هېواد د مظلومو خلکو وروستۍ تکیه یې. معظم علي 8 ورځې په ډیلي کې سرګردانه و. په دې موده کې د مرشد آباد ډېر کسان ولیدل چې د میرزا حسین بیګ سره یو ځای هجرت کړی و، خو هیڅ چا تر دې زیات څه ورته ونه ویل سولی چې هغه د ناروغۍ له امله د لارې په یو کلي کې پاته سو. یو ماښام معظم علي له کرې ورځې ګرځېدو راګرځېدو وروسته چې سرای ته راستون سو نو د دې په کوټه کې یو بوډا سړی له دلاور خان سره ناست و. دلاور خان راجګ سو، ویې ویل: ښاغلیه، دی د میرزا حسین بیګ خپلوان دی. د معظم علي زړه په درزا سو. بوډا سړي وویل: میرزا حسین بیګ زموږ لیرې خپلوان و. ما نن په جامع جماعت کې اعلان واورېد چې ته د هغه په لټه کې یې. د معظم علي زړه بېرته ودرېد. ویې ویل: میرزا صاحب وفات سوی دی. زه د هغوی بالبچ لټوم. تا ته د هغوی په اړه څه معلومات شته؟ بوډا ځواب ورکړ: زه هیڅ خبر نه یم. ستا نوکر دا اوس د هغه د کورنۍ د بربادۍ کیسه راته وکړله. که د هغه بالبچ دې په لکھنو کې ونه موند نو حیدرآباد ته باید پسې ولاړ سې. معظم علي وویل: د میرزا صاحب د ماما زوی له لکھنو نه حیدرآباد ته هجرت کړی دی. کیدای شي د میرزا صاحب لور او میرمن په لکھنو کې د هغوی له لټون وروسته حیدرآباد ته تللي وي. خو ما اورېدلي دي چې د میرزا صاحب ډېر خپلوان په ډیلي کې هم شته. ته داسې نږدې خپلوان نه پېژنې؟ کیدای شي دوی هم هلته ورغلي وي. بوډا ځواب ورکړ: دلته د میرزا صاحب 2 د تره زامن اوسېدل. د مشر نوم یې عبدالجبار او کشر یې عبدالکریم نومېده. عبدالجبار کوم 4 کاله پخوا مړ شوی دی. عبدالکریم او د هغه نوره کورنۍ دکن ته هجرت کړی دی، خو دا معلومه نه ده چې هغوی په دکن کې چیرته اوسېږي. په هر صورت په حیدرآباد کې خامخا تا ته د هغه صدارت لګېږي. اوس زه دا غواړم چې تر څو دلته په دلي کې یاست د سرای پر ځای زما کور ته ولاړ سئ. معظم علي وویل: زه ستا ډېره مننه کوم، خو نور ما ته دلته د پاتې کېدو هېڅ مجال نشته. سبا ته که د خدای رضا وه د دې ځایه روانېږم. سبا سهار ته د ډیلي نه د تلو پر مهال معظم علي لال کلا ته وکتل او بیا اسمان ته مخ ور واړوه
او دعا یې وکړه: ای زما مهربانه خدایه، زما د کوم بېوسي ستا رحمت ته نارې وهي. موږ ته د هغو کسانو د بدو کړو سزا مه راکوه چې د هغوی د ظلمونو په سبب زموږ د عزت او خپلواکۍ بیرغونه یو پر بل پسې رانسکوریږي. د لال کلا دیوالونه د هغه ستر او باعظمت انسان لاره څاري چې زموږ د عزت او خپلواکۍ د دشمنانو سره د جګړې همت ولري. دا مایوسي او بېوسي زموږ میراث دی او نن موږ یوه داسې لارښود ته اړتیا لرو چې د وخت د طوفانونو سره ډغره وهلی سي. موږ د تیارو شپو مسافر یو او د رڼا یوه څلي ته اړتیا لرو. قدرمنو اورېدونکو، له 2 ورځو پلي مزله وروسته معظم علي بیرته له خپلو ملګرو سره یو ځای شو او 4مه ورځ دوی حیدرآباد دکن ته مخه وکړه. کوم 6 پړاوه لاره چې یې ووهله، له دغه 11 کسیز کاروان سره 6 سپاره نور هم ملګري سول. هغوی ویل چې ډلې یې پرېښود او دکن ته د دې لپاره ځي چې د نظام په پوځ کې ځانونه شامل کړي. د لارې له کلیو نه معظم علي پر دې خبر سو چې نږدې د 2.5 تنو مسافرو یو کاروان یوه اونۍ وړاندې له دې لارې نه تېر سوی دی. په لاره کې د معظم علي نوي ملګري له ده سره ډېر بلد سوي وه. اکبر خان پر هغوی د رعب غورځولو لپاره ورته ویلي وه چې معظم علي د بنګال د پوځ یو ډېر لوی منصبدار دی. له ډېرو ورځو مزله وروسته معظم علي او د هغه ملګري یو ماپښین د یوه غرني خوړ پر غاړه د دمې جوړولو لپاره تم سول. کوم 1.5 ساعت د ونو سوریو ته له ارام وروسته دوی کوچ ته چمتو کېدل چې د مخامخ غره له شانه یې لیرې ډزې واورېدلې. دوی په بیړه پر آسونو سپاره سول، وړاندې روان سول. د غره له څوکې لږ لیرې معظم علي د لاس په اشاره خپلو ملګرو ته د درېدو امر وکړ او په خپله له آس نه پلی سو. د ونو او بوټو په منځ کې وړاندې روان سو. اوس هغه د ټوپک له ډزو سره د ښځو او ماشومانو کږې او کوکارې هم اورېدلې. دی چې څوکې ته ورورسېد، یوه تنګه دره یې ولیدله. د درې په ښي لوري کې د یوه لوړې غونډۍ په لمن کې نږدې 2.5 کسیزه کاروان مراټانو را ایسار کړی و. د کاروان ساتونکو او یرغلګرو د ونو او ډبرو د شانه پر یو بل ډزې کولې. معظم علي پر مځکه کښېناست او وضع یې وڅېړله. د یرغلګرو شمېر 300 تنو زیات نه و، خو د کاروان ساتونکو ډېر لږ معلومېدل. معظم علي مخ راواړوه او په منډه خپلو ملګرو ته راغلی او ورته یې وویل: د دې غونډۍ نه لاندې یو کاروان راګیر سوی دی. له تاسو سره 2 تنه له اسونو سره پاته سئ. اکبر خانه، ته له 8 تنو سره له دې څوکې نه لاندې د ډبرو بوټو او وښو په منځ کې پټ سئ. زه به له نورو کسانو سره کیڼ لوري ته چکر ووهم او هڅه به وکړم چې بلې غونډۍ ته ځان ورسوم. له لوړې څخه به زموږ ګولۍ پر یرغلګرو ډېر زیان ورسوي. زما باور دی چې مراټان به شاته ولاړ سي، خو ستاسو هڅه به دا وي چې هغوی د دې غونډۍ لوري ته رانسي. که ستاسو د ډزو له امله دوی دې ته اړ سي چې د درې کیڼ لوري ته پر شا ولاړ سي، نو داسې وبولئ چې موږ جګړه وګټله. که تاسو دوی پر دې وپوهولی سوای چې ستاسو شمېر لږ نه دی، نو کېدای سي چې دوی په 2 دقیقو کې پر شا ولاړ سي، او زه همدغه غواړم. نږدې 1 ساعت وروسته د کاروان 80 تنه وژل سوي او 11 تنه ټپیان سوي وه او مراټانو پر هغوی د پرېکنده برید تیاری کاوه. ناڅاپه د هغوی له شانه د غونډۍ له څوکې نه د ګولۍ باران پیل سو او 7 تنه راپرېوتل. مراټان ورخطا سول او پر شا ولاړل. بیا د 2مې غونډۍ له لمنې څخه اکبر خان او د هغه ملګریو ګولۍ پرې واورولې او 6 تنه یې راڅمرول. مراټانو خپلو دواړو لوري ته غونډۍ خطرناکې وبللې او د درې په منځ کې پر شا ولاړل. د کاروان ساتونکي حیران سول. ښې او ښې نورې غونډیو ته یې وکتل. معظم علي په منډه لاندې راکوز سو او په لوړ غږ یې چیغې کړې: تاسو څه ته ګورئ؟ اوس پر دښمن د یرغل وخت رارسېدلی دی. دښمن پر شا کېږي. د کاروان ساتونکو د الله اکبر نارې اوچتې کړې او پر دښمن یې بې دریغه ډزې پیل کړې. بیا 2 کسانو ټوپکونه وغورځول او تورې یې راوکښلې او هغوی یې پسې واخیستل. په 15 دقیقو کې ډګر تش شوی و او مراټان د درې په مخ جوړې ځنګل کې پټ سول. اکبر خان خپل ملګرو ته امر وکړ چې آسونه راولي او بیا په منډه معظم علي ته ورغلی. د کاروان ساتونکي اوس پر هغوی راټولېدل. معظم علي تر لږ ځنډه له هغوی سره خبرې کولې او بیا د کاروان د پړاو په لوري وړاندې ولاړ. 2 ګامه وړاندې یو سور او سپین سړی د یو کمره له ډډې راښکاره سو. هغه د ستړي مشي لپاره دته لاس اوږد کړ. ویې ویل: لږ ځان وروسته ما دا فکر کاوه چې که خدای غواړي چې موږ له دې ظالمانو وژغوري، نو زموږ د مرستې لپاره به له اسمانه فرشتې راواستولی سي. که تاسو فرشتې نه یاست، نو غواړم درسره وپېژنم.
زما نوم فخرالدین دی او له دې کاروان سره حیدرآباد ته روان وم. معظم علي ده ته لاس ورکړ او ویې ویل زما نوم معظم علي دی او دا مې انډیوال اکبر خان دی. موږ هم حیدرآباد ته روان یو. افسوس کوو چې پر وخت راونه رسېدلی سو، که نه دومره کسان به نه وژل کېدل. فخرالدین خپلو ملګرو ته وکتل او ویې ویل تاسو شهیدانو ته قبرونه وکیندئ او ټپیان یو ځای ته راغونډ کړئ. بیا یې معظم علي ته وویل ستاسو نور کسان چېرته دي؟ هغوی د دې غونډې شاته د خپلو آسونو د راوستلو لپاره تللي دي. د کاروان ښځې او ماشومان په ګڼو ونو او بوټو کې پټ سوي وه. دوې ښځې له بوټیو راووتلې او په منډه د فخرالدین په لور ورغلې. یوې نجلۍ چې ټوپک یې په لاس کې و د فخرالدین تر څنګ چې یې دوه پردي کسان ولیدل څو ګامه لرې ودرېدله، او دوهمې چې د 12 کلو په شاوخوا کې عمر یې درلود ماما جانه نارې وهلې او وړاندې راغله. بې اختیاره د فخرالدین په غېږه کې ورولوېدله او په سلګیو سوه. معظم علي مشرې نجلۍ ته وکتل او هغه ورخطا سوه او پر مخ یې ټکری راخور کړ. معظم علي بیا هغې ته د سترګو پورته کولو جرأت ونه کړ. بیا هم څو شېبې یو ښکلی او زړوونکی تصویر د هغه سترګو ته ګرځېده. فخرالدین وړوکې نجلۍ ته وویل بلقیس لورې ولاړه سه، له خپلې مور سره کښېنه او عطیې ته هم ډاډ ورکړه چې نور څه خطر نسته. خدای زموږ مرستې ته فرشتې را استولې دي. بلقیس په حیراني پوښتنه وکړه فرشتې چېرته دي؟ فخرالدین په مسکا معظم علي او اکبر خان ته اشاره وکړه. ځواب یې ورکړ دا فرشتې نه دي نو څه دي؟ بلقیس د حیراني او مننې په ګډو احساساتو دوی ته وکتل او بیا سترګې د اکبر خان پر صحرا میخ سوې. اکبر خان دې ته فرشته یوه فرشته ښکاره سوه. بیا په منډه د خپلې مشرې خور لور ته ورغله او فخرالدین معظم علي ته وویل دا زما خورزي دي، پلار یې وفات سوی دی. ما دوی له ډیلي نه راسره راوستلي دي. په دې ورځو کې ډیلي ته ننوتل عادي خبره نه ده، خو له نیکه مرغه د پونال یوه هندو سوداګر سره زما د کاروبار په لړ کې اړیکې وې. هغه د لارې اجازه له مرهټیانو نه راته واخیستله او ما ته یې راوستله. دا زموږ نیکمرغي وه چې له ډیلي نه د راوتو پر مهال موږ ته دا کاروان برابر سو. دغه خلک د شمال له ښارونو نه د کار او روزګار لپاره حیدرآباد ته روان وه. راځئ چې ټپیان ووینو. معظم علي غوښتل چې له ماښام مخکې یو پړه مزل نور هم وکړي، خو د کاروان د امنیت خیال له خپل تصمیم نه واړوه. قدرمنو اوریدونکو، شپه یو څه پخه وه. د ماخستن لمانځه وروسته د کاروان په پړاو کې ځای ځای ورونه بل وه. نارینه ښځې او ماشومان په وړوکو ډولو کې پر هغو راچارپېر وه. څو وسلوال کسان هم پر پړاو پهره کوله. عطیه، بلقیس او د هغوی مور په یو وړوکې خیمه کې د ننې ناستې وې او له خیمې نه څو ګامه لرې فخرالدین، معظم علي، اکبر خان او څو تنه نور پر بل سوي اور راچارپېر ناست وه. یوه سړي وویل چې حیدرآباد ته ورسېږو نو دغه یتیمان او کونډې به څه کوي چې د سر سړی یې په جګړه کې ووژل سو؟ موږ ټول په ګډه باید د دې بار په اوږه کړو. فخرالدین وویل ستاسو کوم څوک دې ته اړتیا نه لري چې د دې بار اوچت کړي. په حیدرآباد کې د دې پالنه او روزنه او ژوند ځواک زما پر غاړه دی. معظم علي ته له فخرالدین نه د یو لوړ پوښتنو په ترڅ کې دا معلومات سوي وو چې هغه د یو شتمنې سوداګرې ایراني کورنۍ څخه دی چې څو ګامه پخوا یې له ډیلي نه هجرت کړی او د حیدرآباد په دکن کې اوسېږي. د سوداګرۍ کاروبار له دکن نه تر میور او کرناټک پورې غځېدلی دی. چې معظم علي د فخرالدین د پوښتنو په ځواب کې خپله کیسه په لنډو ورته تېره کړه. نو پر هغه یې ډېره اغېزه وکړه او په ډاډینه یې ورته وویل ته مه خفه کېږه، که ستا خپلوان په حیدرآباد کې وي نو زه به یې درک درته پیدا کړم. په حیدرآباد کې به ته زما میلمه وې. لږ ځنډ وروسته څو تنه جګ سول او خپلو نورو انډیوالانو ته ورغلل. نور یې هم هلته د اور شاوخوا ته ویده سول. فخرالدین تر څنډه پورې له معظم علي سره خبرې کولې. لومړی د بنګال پر وضع خبرې وې او معظم علي د امیر جعفر د لاسپوڅي حکومت په باب خبرې وکړې. بیا د ډیلي او روهیلکن په اړه خبرې وسوې. په پای کې خبره دکن ته راورسېده او فخرالدین وویل دکن په دې ورځو کې له شمال او ختیځ څخه د هجرت کوونکو مسلمانانو وروستی د پناه ځای دی. د ډیلي پخوانۍ دبدبه او شان به اوس ته په حیدرآباد کې وګورې، خو زه د دکن د راتلونکي په اړه ډېر ډاډمن نه یم. د کرناټک په څېر اوس د انګریزانو او فرانسویانو اغېزه او نفوذ د دکن دربار ته هم لاره کړې ده. له بله پلوه مرهټیان ډېر ګړندي سره منظم کیږي او هغوی یوازې پر دکن نه بلکې پر ټول هندوستان د واکمنۍ خوبونه ویني.
د باندنیو خطرونو د مقابلې لپاره دکن ناتوانه نه دي، خو د نظام الملک اسف جاه له وفات وروسته په تیرو څو کلو کې د هغه د زامنو ترمنځ کورنیو جګړو د مسلمانانو د دغه ستر دفاعي حصار بنسټونه ډېر شړولي دي. نن دا ویل ډېر ګران دي چې د دکن د درباري دسیسو پایلې به څه وي، خو زه چې د کوم چا له بري نه اندېښمن یم هغه امیر نظام علي دی. هغه یو ورور د بل سره وجنګاوه. زما اندېښنه دا ده چې پر کومه ورځ د حکومت واک د ده لاسو ته ورغی نو دی به د بنګال تر میر جعفر او د کرناټک تر محمد علي والا جهل ډېر خطرناک وي. هغه انګریزانو ته ډېر ورنږدې دی، خو له دې ټولو خبرو سره زه د جنوب د مسلمانانو له راتلونکي نه هېڅ ناامیده نه یم. زموږ په ګاونډ کې یو نوی ځواک سر راپورته کوي. که زما اټکل غلط نه وي نو ډېر ژر به د ګیدړانو او لیوانو په ښکارځای کې د یوه زمري چیغې واورو. ما له یوه داسې سړي سره لیدلي دي چې یو ویښ مغزه سیاستپوه هم دی او یو د پخې ارادې سرتیری هم. اکبر خان چې معظم علي ته نږدې خوب زنګاوه ناڅاپه یې ټکان وخوړ. ویې ویل صیب هغه څوک دی؟ فخرالدین وویل تاسو هغه نه پیژنئ، خو که یو څو کلونه ژوندی پاته سو او خدای یې مرستندوی و نو هغه به د جنوب د مسلمانانو وروستی ساتونکی وي. د هغه نوم حیدر علي دی او اوس د میسور د پوځ یو منصبدار دی. خو هغه ورځ لیرې نه ده چې انګریزان او مراټان دی خپل یو ځواکمن او خطرناک حریب وبولي. اوس چې تا ماته په بنګال کې د خپل پوځ ژوندانه کیسې کولې نو پوهېدم چې یوه ورځ به ستا وروستی پړاو میسور وي. ما له هغه سره 2 ځله لیدلي دي او باور وکړه چې زه په ژوند کې دومره د بل چا تر اغېزې لاندې نه وم راغلی. هغه ستا په څېر هغه بخت ازمویونکو د دې هېواد ډېر بد کسان ګڼي چې له انګریزانو سره یې خپله سیاسي راتلونکي غوټه کړې دي. معظم علي وویل که هغه د دومره لوړو ارادو خاوند وي نو موږ به دعا کوو چې خدای یې د هغو کسانو له شره په امن کړي چې تل دې ته چمتو وي چې د خپل هر مرستندوی سر غوڅ او دښمن ته وړاندې کړي. د څنګ په بله خیمه کې عطیه بلقیس او د هغې مور ناستې وې او د ورځې په تېرو پیښو یې روغبړ کاوه. عطیه وویل مورجانې ماما به مو کرۍ شپه د باندې ناست وي؟ مور یې ورته وویل هغه به راسي لورې ته ویده سه. بلقیس لږ وړاندې ور وښویده او عطیې ته یې په غوږ کې وویل خورجانې تا په رښتیا لیدلي دي؟ عطیې وویل نه، خو په دې وخت کې تا ته په رښتیا ولیدل په زړه سوې؟ بلقیس وویل ځکه چې ما نن په رښتیا ولیدلې 2 فرشتې، یوه مشره او بله یې کشره، او دا اوس هغه له ماما سره په روغبړ بوختې دي. هلته وګوره. او له دې سره بلقیس د خیمې پرده اوچته کړه. مور یې وویل لیونۍ نوره ویده سه، هغوی زموږ ژوند وژغوره او ته ملنډې پرې وهې. بلقیس وویل نه زه ټوکې نه کوم مورجانې، ماما مې ویل چې دوی فرشتې دي. مور یې ورته وویل هغه رښتیا ویلي دي. که دغه خلک د خدای د رحمت د فرشتو په څیر نه وای راغلي نو اوس به دومره څوک نه و چې زموږ مړی راپورته کړي. قدرمنو اوریدونکو راتلونکي سهار دغه کاروان وخوځېد. کوم 4 میله مزل وروسته یو وړوکي کلي ته ننوتل. 2 تنه ټپیان د دې وړ نه وه چې پر اسونو مزل وکړي. د فخرالدین په غوښتنه د کلي شتمنو 2 ګاډۍ چې غوایانو کشولې دوی ته په کرایه برابرې کړې. پر ټپیانو سربیره د کاروان 2 تنه ښځې او ماشومان له اوږدو مزلونو څخه پزې ته راغلي وه. هغه هم په ګاډیو کې سپاره سول. په یوه ګاډۍ کې د فخرالدین خور او خورزې کښېنستل. د کلي له خلکو نه پر پوښتنه معظم علي او د هغه ملګري پر دې وپوهېدل چې د مراټیانو غلو هغه ډله د دې سیمې سره څه تړاو نه درلوده. هغوی له کومې بلې سیمې نه راغلي وه او 2 ورځې پخوا یې د دې کلي نه 10 میله لیرې شمال لوري ته یو وړوکی ښار لوټ کړی دی. په راتلونکي پړاو کې د دوی یو ټپي مړ سو او 2 ورځې وروسته یو بل ټپي هم مړ سو. تر حیدرآباد پورې چې رسېدل معظم علي د دې کاروان د هر لوی او وړوکي په نظر یو اتل سوی و. وسلوال کسانو دی خپل قمندان باله. بوډا ښځو او نارینهو ته دی یو نیکمرغه زوی او وړوکو او کم عمره ماشومانو ته دی یو مهربانه ورور سوی و. بلقیس به کله کله پرده نیمکشه کړه او اکبر خان ته به کتل او عطیې ته به په غوږ کې وویل خورجانې هغه خامخا له کومې شاهي کورنۍ څخه دی. کله کله به د پلي مزله په پلمه له ګاډۍ نه راکوزه سوه او تر لږ ځایه منډه وروسته به یې فخرالدین ته وویل ماما جانه زه غواړم پر آس سپره سم. د فخرالدین نوکر به هغه پر آس سپره کړه او بیا به دې د اکبر خان د پام ور اړولو لپاره څه خبره وکړه.
حیدرآباد څومره لیرې دی؟ تا د همایون مزار لیدلی دی؟ لال قلعه او جامع جماعت دې لیدلی دی؟ ماما مې وایي چې تا زمریان ښکار کړي دي، کله دې پیل هم وژلی دی؟ یوه ورځ دې په ډېره ساده لهجه ترې پوښتنه وکړه، دا رښتیا ده چې ته له کومې شاهي کورنۍ څخه یې؟ اکبر خان د دې پر دې پوښتنه وخندل او د بلقیس معصومه څېره له حیا نه ټکه سره سوه. معظمال یې آس وړاندې کړ او ترې وپوښتل څه خبره ده اکبره؟ هغه ځواب ورکړ هیڅ نه، دا پوښتنه رانه کوي چې زه د کومې شاهي کورنۍ څخه یم. معظمالي وویل قدرمنو اوریدونکو، دا چې دا کاروان تر کومه رسیږي او نور څه حالات مخته راځي دا به په راتلونکو برخو کې واورو. تر هغه وخته مو په پاک سپېڅلي لایزال رب سپارم. شاد آباد او ودان اوسئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.